کینی نو ته مجرد یې نو ته څه وایې نو دې تر څه کې ناستم نو تا قرآن خپلو کې دواړه ناست یو خو څه شل وکړئ که نه دی نه مینه محبت یو بل له ورکوي ښې ښې خبرې مینه محبت یاد دی مینه محبت صحیح ده بالکل سات تیر کوي غلط خبرې ته به سوچ نه کوي کلیواله ښې ښې خبرې او کنه او کنه یو انسان سره هغه مجرد نه بیا صحیح ده هغه بیا داسې وي چې ګپ شپ دپاره ساتې تېرې خبره صحیح وه الفاظ غلط وکارول شول په غلط ځای کې وه ستاسې هم غلط دی په غلط طرف باندې اړې خیر یوسې جار زه پوهېږم تا جار مینه ومننه ځکه چې دلته غواړو ګپ شپ ولګو یو بل له په خوله خندا راولي چې غلي غلي ناست وادي ورې د قسم په خدای وادي خلک به چې یا دا برم دغه ده یاره تا په رقم ته خلک ډېر کم پیدا کېږي زموږ د زړګي سر یې جار د دې راته ژوند دی الله دې عصمت باچا تا د پهلوان ډانس لیدلی لرې نه نه مخنم دی مخنم دی نو ګدینګه مخنم پاتې صحیح کې ویلکم ولی الله غلی کېنه غواړئ ولی الله ستا دا نوم څومره ټایټ اخلي لکه ته بیا ووایه ته راځه زما خواته راشي جان مو تا خو به واده کو که نه چاته وې دې ته وایم سناګولې دا سړی که ګوره سړی که ده راشه پسې ولی الله پهلوانه لګو که ما در پسې هلته کسان در ولېږل کېدی شي په تشناب کې دا دغه هم تاګه واده کړې سړی ځان نه یا مرمر ماته پرېږده یا دا ماته پرېږده ما خو ځان نه دې خو زه قبول تا ته زه قبول یم خو نه او د جبڼ میخې او د سرطان غویي غلی کېنه د ټیک ټاک کې ښځې مه پیدا کوه سناګل ستا زه خو که نه ته پخپله د تا ته زه قبول یم که نه څوک قبول یم نه تا سناګل ټیک ټاک به مې ډیلیټ کړی چې داسې د ورته چې و قبول یم ولی الله ستا پهلوان قبول دی عصمت باچا ستا ته پهلوان دې ته ولې وایې ثنا پهلوان تا ته وایي ته ځواب ورکړه پهلوانه اوس ورته وایه پهلوانه شرمیږه ما ته قبول یې سناګل آفرین ګلې او زه زما وخی پهلوانه نو دا به چی شي نو جان ته ما د وجوده په سر پرېږدي تپلي ورخوشه تبا مړیا وخلکې د خان بابا خیر ظلم در سره روان دی خیر در روان دی با ته ما سره ناست ته زما په سر جواب نه ورکړې ولا کلیوالانو ما نه دی لیدلی واده اورېدو زه ولا که نه زیا جانه ډبل پوره که زیا ډبل برابر کړي 54 گفټینګ دی شیر یوزر وې ټپې ورسره وکړه احساس صحیح ده یوزر صحیح ده قربان مشره دا خلک وایي دا ډېر ښه شاعر دی واده ټول خلک د څوارلس زره کسان ناست دي واده د شاعري خو راته وکړه مړه ما نه دی اورېدلی ستا شاعري ولا اوس ته واورېدم ولا زه دا صحیح شعرونه نه اورم زه واده دا ګډوډ شعرونه اورم خفه نه شئ قسم دی جار ولې ولا جار مننه قسم به درته اورم ځکه چې زما کار په غلطو شعرونو سره نو زه دا ګډوډ شعرونه اورم صحیح شعرونه مې ولا که اورېدلي وولې ولا وایي ته کېنه په ارمان زما نسکوره نو بیا ګوره نامه خو زما واخله لږ په زوره نو بیا ګوره او قسم دی چې د ټول فیصل آباد میلونه بند کړم ته تېره شه په کلي کې سرتوره نو بیا ګوره او زما د وطن هره مور زما د بچو مور ده زه تا ته دې څوک ووایي بې موره ماشاءالله نو بیا ګوره زبردست نو ابۍ مې پښتنه ده لوپټه به در په سر کړي زما سره خو لاړه شه تر کوره ماشاءالله ارشاد بیا ووایه ماشاءالله یار والله دا ښایسته شعر وایي روانه وایي ابۍ مې پښتنه ده لوپټه به در په سر کړي زما سره خو لاړه شه تر کوره نو بیا ګوره دغه مننه ولا یګانې اوس مې وکړل یګانې ما د شعر په مخه راغلی خو اورېدلی مې نه دی او ولا ښایسته شعرونه وی قربان ولې ولا خیر یوسئ
مننه تاسو نه هم خیر اوسې واده شیرونه وی موږ ته دا غلط شیرونه را پرې دی تاسو به صحیح شیرونه وی جنت ته چل جوړ کړی دی نو واده لري کته ته تم صحیح وي او زم صحیح وي نو غلط بچوک وي بالکل یا ته پوهیږي ولې ولا تم ډېر ښایسته شیرونه وایې یو خو راته ووایه که نه زما شیرونه دی الله ساته نه ښه ښی وایه ښه ښه چا تا ویلې ښه دي هغه ښه ښی راته مړ مې کله کله انتخاب وکړي چې زړونه درزوي زما شیرونه دی خدای ما اوروه جار دا شاعري واوره اسمت پاچا یو شعر شزا نه کله کله ډېر ښه انتخاب وکړي سنا ډېر ښه انتخاب وکړي کله کله یو شعر هر وخت کې کوي خو کله کله بیا دومره انتخاب وکړي چې زړونه درزوي او بالکل ښه شاعر اسمت پاچا وای شعر او شاعري خو زما کار دی اسمت پاچا دی یو نیم باز کس نه بڼه کې وستل زما روزګار دی اسمت پاچا او زنه لایک او نه فالو غواړم د چانه انسانیت ته می سلام دی اسمت پاچا واه ځان مې را یاد ها بشاکه منو دی زبردست جار مننه او ټول انډیوالان اسمت پاچا ډېر بخښنه ثانک یو کر غب شپ مولګو مسخت خپشي جار قربان ولې ولا موږ د زړګي سره خوند وکړ قربان دي شم مننه ما ته پته نه وکړي والانو